الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا او دا غب خاص رحم و کرم سره من بیا دا مبارک سیرت شروع کو دا رسول صلی الله علیه وسلم. والله سبحانه وتعالى توفیق راکی ماتا دا حق دا بیانولو او بید الله سبحانه وتعالى من طول توفیق راکی باغیبانی دا عمل کولو. پاخرنی درس کې منګه دا خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه بهر دعوت شروع کو او د مکې نه بهر دعوت رسول صلی الله علیه وسلم اول کار دا وکړ چې طائف ته لاړ او طائف ولې غوړه کړی و دا غي وجه منګه بیان کړی و. اول رسول صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړ چې کله تکلیفونه او عذابونه هغه د مشرکینو طرف نه زیات شو په وجه د دې چې ترې مړ شو او دا غي نه مخکې مو رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورکول چې ترې مړ شو بیا تکلیفونه خډیر شو او دا غي تفصیل منګه په خپل ځکه کړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله طائف ته لاړ نو الته سشیوی او سنو شوی اولته د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت اومنل شو او کنه. دا ټول خبرې منګه په اخرنی درس یا په اخرنی بیان کې خ تفصیلا کړې وي. د دې نه مخکې چې منګه نور هغه قبیلی ذکر کو چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه تم دعوت ورکړې دا غیر پرم بهر ته وته او هغه خلک چې د بهر نه راغلي او مکې ته وغوي مسلمانان شيو یا رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړې مسلمانان شي نو د دې تفصیل وکړو ان شاء الله. خدای نه مخکې یو سوال په ځل کې راځي او هغه دا چې دومره سخت او تکلیفونه رسول صلی الله علیه وسلم ته ملاوي او دا غملګرو ته رسي او بیا هم هغه صبر کوي وجه صدا ځکه چې سړي ته دومره تکلیفونه ملاوي شي دومره سخت پیراش او بیا هم دې صبر کوي نو دا غي بس اسباب وي دا غي بس وجي دا غي د لاسه صبر کوي نه څو خو صبر اسی نشي کول ډیر زیات اسباب دي. زبا یو صوت اشاره وکما چې هغه علماء را جمع کړي په خپل کتابونو کې او هغه ته اشاره کړي د ټول نه غټ سبب او بنیادی خبره په الله سبحانه وتعالى باندې ایمان. ایمان چې دینو د دې د لاسه انسان صبر کوي په هر سخت باندې او چې دا ایمان نه نو هیڅ هم نشته. د صحابه کرام او د وینو مخکې رسول صلی الله علیه وسلم چې دومره صبر کوي په دې سختو حالاتو کې په دې تکلیفونو کې نه دغه غټه وجه هغه ایمان دی په الله سبحانه وتعالی باندې او ایمان مضبوط ایمان هر ایمان نه دغه ایمان د ډیرو خلکو دی خو هغه د لګو خلکو ایمان دی چې هغه مضبوط ایمان دی مضبوط یقین دی په الله سبحانه وتعالی باندې چې الله سبحانه وتعالی باندې ځای کوي او هغه زما مرسته کوي. د شلګ مسلمانان دي چې راوي د ایمان او یقین دي نو دوی په الله باندې مضبوط ایمان او د ایمان د دوی په دې سینو کې او په دې زړه کې ګډوډ شي. الله سبحانه وتعالی د بنی اسرائیل خبره چې کوي په سورۃ البقره کې الله وی د سخی سره محبت هغه د دوی په دې زړونو کې ګډوډ شي نو دغه وته ګرانو د سخی سره دغه محبت چې دغه وته اګرانو سوخه پورې به برابرو خو بیا به غیتره واپس شو زړو حالات ته بیا را واپس
نو دغه شان د صحابه کرامو د زړه د ایمان کوشه او په دی وینا او په دی غوخه او په دی رګونو کې ګډوډ شه نو دیسی سړی ته صبر کول په مصیبت کې او په تکلیفونو کې او په امتحانونو کې د څه خبره نه ده ځکه چې د ایمان هغه خون هغه سکړي د ایمان خون چې وسکي نو بیا برته ګران کار هغه برته مسان ښکاري او په شرط دي چې خوني وسکي الله سبحانه وتعالى موږ ته د ایمان د خون په نصیب کړي چې د ایمان خون د سره نه بیا به تر د عبادتونو مزم نه درکې ځکه بیا به تنګيږي که اسی عادت او دوه کسان منزل راشي دا یو کس په دې دغه راغلی چې عادت ته کول غواړي مسلمانان مونږ کوي او یو سړی راشي هغه د مونږ خون ور کوي د عبادت نه خون اخلي مزه یې اخلي د دوه په عبادتونو کې زموږ او اسمان فرق دی د غولنې د یو سوره کاته پوره کول او سلام ګرځول او بیا په دروازه باندې منډوال او د دویم د خپارام په اطمینان په سکون او په دې سره لګي ولی ځکه چې دل د عبادت خون ورکي ایمان ولا خون ورکي د صحابه کرامو له د ایمان خون ورکاو د غید له ساوی ته د عبادت په دې مصیبتونو کې او په دې تکلیفونو کې د صبر دوت آسان شي او الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړي او غوي اوریدلیو او چې سړی ایمانی مضبوطی او وخت په خود الله آیتونه نازلې نو هغه ایمان خډيري لکه څنګه په قران کې د آیت الله سبحانه وتعالى غویله بشارت ورکړي زیره ورکړي اشاره دې خبرې ته چې تاسو په پاتې کېږي د ټول خلک به ختميږي دا کوم چې تاسو سره دښمنی نو په قران کې الله سبحانه وتعالى سوي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض الله هر چی زګ دې په وبوله پاسه د ختمي او چې خلکو له فائدہ ورکه غبزمک کې پاتې کیږي او د وبلي اشاره دې ته چې اے مسلمانانو تاسو پاتې کیږي او تاسو په مقابله کې چې څوک دې د زګ دې د ختمي نو دا غوي مضبوط ایمان دیمه وجه چې دوی د صبر دې مضبوط صبر په دوی کې وو هغه دا چې الله سبحانه وتعالى دوی له ناشنا مشر ورکړه هغه مشر څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم چې یو سړي قائد او مشر او امام هغه رسول صلی الله علیه وسلم نو د تربیت په به سم تربیت چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مدرسې نه څوک فارغ شي او دا غسر سبق وي او دا غنه ایمان زده کی او دا غنه عقیده زده کی نو دته صبر کول دا څنګه خبره نه نو د رسول صلی الله علیه وسلم شاګردان دي هغه امام او هغه مشر ول الله سبحانه وتعالى ورکړو چې داغه ټول انسانيت دغه صفت کوي صرف مسلمانان نه ټول انسانيت داغه د خوې داغه د اخلاق داغه د درنوالي داغه د رښتینوالي اوس مشرکین مني چې د پیغمبر چې کوم خبرو کې د سده د رښتیا دا منله نو د خپل ملګرو خو به سم ایمان او یقین او موږ سره مخکې پرې تیر شوي درسونه کې په غیر خمي مثالونه تیر شوي چې څنګه هغه د رسول سم پر خبره یقین کو خدای زده او تعصب دا وي ځکه ابو جهل بر رسول سم ته وخت په وخت دا خبره کوله یا محمد صلی الله علیه وسلم ان لا نكذبك من ته دروغجن ګره نه وایو ته د هم دروغجن نه دی ویلي ولكن نكذب بما جئت به دا سچ تر وړي دې ته دروغ وایو یعنی تاسو منو چې ته رښتینه سره ذکر الله سبحانه وتعالى بدغه آیت نازل کو فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اے پیغمبر دوی ته دروغجن نه وي ته مخه پکې دوی اصل دشمنی د الله دین سره دي ته دروغجن وي لکه نن سبا چې سړی حق بیانې قرآن او حدیث بیانې د دې سره د خلک دشمنی ډیره کوي د دنه د قرآن او حدیث لري کا به سره هیڅ دشمنی نه کوي
لکه اوس کې یو سړی په ما پسې خبرې کوي، زما سره چا ذاتي مسله خو نشته، نه د چا سره زما پوله پټې شریک دي، خو چې ما سره به ورانې هغه به دې ورانوي چې ولې ته د قرآن او حدیث ته خبره کوي، ولې ته په باطل باندې رد کوي، ولې ته په بدعات او خرافات باندې رد کوي. خز دا لري که دا ردونه لري که د قرآن او حدیث د بیان لري که د حق بیانول لري که زما سره خلک ولې دشمني کوي؟ بیا څوک لیونی چې ما سره به دشمني کوي؟ نو اصل مقابله د مشرکین او هغه د الله دین سره د رسول هم ته به دروغجن نه وي. موږ سره مخکې تیر شو په سیرت په درسونو کې کوم چې تیر شوي درسونه چې رسول سلام طواف کو او درې پیری د مشرکانو پر رسول سلام پورې وخاندل. اخر کې چې رسول سلام غوسه شو نو سیوته وی اے قریش ولو جئتکم بالذبح، د دې دین مې راوړی چې تاسو به کې ختموم، تاسو به لالوم. نو هغه ټول غلی شو او به کوشش کو چې د پیغمبر رضا کوس، او ته مو خو یو خلک یو او بده خبره ده وشو. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم کمزور دی، ولې دې دوی یری هغه دې ټیم کې کمزور دی، خو هغه ته پته لري چې سوي دغه کوي، د دروغ نه وایي. نو چې د مشرکانو به دومره یقین دی، صحابه کرامو خو به ناشنا یقین. کله چې هغوی رالو د اوخ کلمې او ګندګي هغه راوړه د رسول صلی الله علیه وسلم په سټې واچول، هغه په سجده و. رسول صلی الله علیه وسلم چې د سجدې نه سر راوچت کو هغوی ته خیرې وکړې او خندل چې خیرې وکړې هغوی خنداګانې بندې شوې او یو بل ته هریان هریان کتو. ولې ځکه چې پته و چې دا سړی چې سوي دغه شان کېږي چې د خیرې وکړې موږ به تباه کېږو. د دغه قصه موږ سره تېره شوې د عتیبه د ابولهب د زوی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خیرې وکړې او بیا په لاره کې هغه شام ته تو مخې ته وله ازمری وله مخې ته راووتو. نو چې څنګه یې ولیدو وی قتلني والله، هغه مړ کړمه. ملګرو ته چا مړ کړې؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم یاد کړو هغه مړ کړمه. قتلني والله وهو بمکه، او هغه ګوره په مکه کې دی. نو هغه څنګه مړ کړه؟ خو دلته نه دی، وی هغه خیرې کړې وی یو ورځ. دومره د هغوی یقین و. ابی بن خلف راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې، رسول صلی الله علیه وسلم ته وجنم به دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته جواب کې بل انا اقتلک ان شاء الله، زه به دې وجنم. نو کله چې د احد په غزا کې او تفصیل وراشي ان شاء الله که الله ژوند راکو، د احد په غزا کې چې کله د ده په دې مرۍ باندې ګزار ولګېد د ابی بن خلف، نو ملګرو ته دا خبره وکړه، وی د ما ته په مکه کې ویلي و چې زه به دې وجنم، او په الله مې د قسمي لو بصق علی لقتلني، که دې په ما لاړې راټوکي که نه دغه لاړو سره به م زه مړ شوی یم، ځکه چې دې ویلي زه به دې وجنم. د دې سړی چې د کومه خبرو کې هغه پوره کوي. سعد بن معاذ په مکه کې د امیه بن خلف سره ملاقات شو. سعد بن معاذ په اصل کې د کوم ځای مکې دی که مدینې دی؟ مدینې دی، مکې نه دی. سعد بن معاذ ملاو شو د امیه بن خلف سره. نو هغه ته دا خبر وکړو ما اوریدلی دي چې دا پیغمبر او د ده ملګري دوی به تا وجني. نو دی ویریدو سخ ویریدو او دا لوز یو کو چې زه به د مکې نه بهر ته نه وځم. دا چا؟ امیه بن خلف. دا ګوره ډېر زورور سړی او ښه هغه سړی دی چې د ښه مقام دی او ښه مالداره، خو نه به وتو د مکې نه. کله چې د بدر دا جنگ راغی او ابو جهل وتو، نو دی مجبوره کو په مخه وپسې تو راتلو، ته موږ سره وځه بار ته، ته موږ سره وځه بار ته. ده به کله یوه بانه کو کله بله بانه، او ویله خو هغه ته نه شو چې زه یېرېږم یا داسې و ده. نو لاړ ابو جهل دله په اوښانو کې قیمتي اوښ چې په هغه ټایم کې کوم و هغه یې وله واغېستو، که دی به یې تښتي نو چې منډه تیزه وایي. وی اوښ ته لم موږ واغېستو، راځه اوس موږ سره ملګری شه. نو کله چې دی راوتلې ښځې ورته وویل ابو صفوان هغه ته یې څه وی؟ وی هغه مدینې هغه رور چې راته خبره کړې وه هغه ته نه کسې هېره شوه، یعنې سعد بن معاذ ورته یاد کړو. را سړي ته ویلو او د دې مسلمانانو پیغمبر چې کومه خبره وکړي نو بیا یې کوي او دی دروغ نه وایي.
ناغه ته به دا وی نه نه زه دوی سره نږدې زی پورې ورزم بیا اعتراض ما لری وسره نه زه نو دا د رسول سلام د دشمنانو حال له چې دوی دغه په خبره یقین دي نو دغه د ملګرو خو به مضبوط یقین دغه د لاس هغه ته هر سخت چې دغه بوته هغه بوته اسانه و هغه بوته ولخ کاری ده هر مصیبت هر تکلیف ده بوته اسانه کاری د ابوبکر صدیق رضی الله واقعیت اوسته بیان کړیو چې کله غلاړ او رسول صلی الله علیه وسلم بچ کو د مشرکانو نه نو مشرکان د کعبه په خوا کې او هغه مشر باټین کې عتبه بن ربيعه پیزارو هغه ټول رويستو او د دومره چې مخ کې دغه روغ زې پاتې نشو او به د سکسن په خېټه باندې کېناستو او چا لته او چا سکونه تر دې چې دغه په مخ کې د پوزو د خلی پته نه لګیدا دا مخ ټول تکسر شو نو دغه قبيله بنو تیم کله چې خبر شو را ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه راغستو په کپړو کې کپړې ته تاو کړه او په هغه کپړې کې راغستو او سلور طرفونه نیول او کوړته ورنه نیستو او ټول دا یقین چې دی بمری سیرت کې راځي ولا یشکون فی موته ټول دا یقین چې دی بمری دینه بعد دیني چې بچ کړ نو وس ټول سر تناسو دی بهوش پروت وی فتکلم اخر النهار نور دوبېدو ته نږدې دغه ټکي په هوش راي خبرې شروع خپل خپلوان ټول خوشاله شو چې دې اوس خبره کې سبو اولنې ټکي دوی ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم چې کړه کمزې کې دی نو هغه ټول ته موږ ته راجم شي او ته بد هلي د خپل خبره او خپل خلک غوسه شو ټول ته پاسې او امور ته ولوي ام الخير د مور هغه ته وی دغه استاد ویل پروت د کیسه خوراک ول کولې چې ښاګو خل نو چې کله وی داخله تلاړو د مور ډیر کوشش وکړي چې دله یو شی ورکی بل شی ورکی خو هغه نه خوړ او دغه به ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم نمور ته ما ته سپته استاد ملګری نو دوته وی لاړ شه په ام جمیل پس ام جمیل بنت الخطاب او دا مسلمان شیو وی دا غینه ته پوسوک نو دا مور لاړ په ام جمیل پس او ته وی ان ابا بکر يسالك عن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما غزوه ابو بکر ته پوس کې د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک نای خو ځم پټو خپل اسلامي پټو ځکه چې کمزوري مسلمان ناغه ته نه ابو بکر پیژنم او نه محمد پیژنم یو نه پیژنم او کته دا غواړي زبر سره لاړ شم مرسته بر سره وکم ونور پیژنم یو نه یدا سره لاړ او چې کله ولیدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چغې او دوته وی کم قوم چې تاسو سره دا کار کړی دی نو زموږ الله نه امید دی چې د قوم به تباہ کوي دین او بدل اخلي بیا ابو بکر صدیق وی فما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم کم ذکر ناغه ته اشاره وکړه مور دی ولاړه ده نه ابو بکر صدیق ته جواب کوي ویس خبره نه ده کدی ته پته مو لګي څه خبره نه ده ناغه ته سالم صالح رسول صلی الله علیه وسلم خبره برته وی کم ذکر دی دار ابن الارقم کې ده نو زمادي په الله قسمی زدا وخت پوری یون وړي دا به نخرم او نه به د ابو ګډ کوم چې سو پر ما رسول صلی الله علیه وسلم لیدل نو رواني کو د مور او د ام جمیل دوه یو ځای روان کو او بوته دار رقم ته رسول صلی الله علیه وسلم چې ور کولو شه د ورننه وته رسول صلی الله علیه وسلم ولیو نو بس اله غزله متنه شو د چې دومره صبر کوي دا وجه چې الله ولې ناشنا مشر ور کړي په دې مشر باندې به او ځان قربان اوسه دریمه وجه چې دغه د لاسه دوی صبر کو په آخرت باندې مضبوط ایمان په آخرت باندې د ایمان ډېری مسلې سړي ته اسانه ډېری مسلې سړي ته اسانه کته ته په دنیا کې هر قسمه تکلیف راشي او هر قسمه ژوند تیر کې او په آخرت کې مضبوط ایمانی نو بس دغه به چې الله په آخرت کې راکړي او په آخرت کې بل دي شو کې په آخرت کې بل دي شو کې نه هر صبر ته شي هغه برته آسان شي دي صحابه کرامو
مضبوط ایمان او یقین او آخرت باندې چې صحیح ده. دلته کې الله سبحانه وتعالی موږ له سختو د مصیبتونو او د تکلیفونو ژوند راکو، امتحانونو ژوند راکو، خو په آخرت کې به الله غټ او چت نعمتونه راکړي. لکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا ویلي او هغوی به دا آیتونه اورېدو: ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا. الله وی د قیامت پر ورځ موږ تلې لګو د عدل او د هیڅ چا سره به ظلم نه کړي. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله وی د شرشم او دانی امر کې چا عمل کړي هغه به ته زبر غتل کې اچو نه چې چا په دې باندې مضبوط ایمان او مضبوط یقیني نه دته به مصیبتونه او د تکلیفونه دوته به معمولی ښکاري. ځکه چې په دې انتظار دی چې الله به مال د راحت او د سکون ژوند په کوم ذکر راکړي په آخرت کې براکړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده او هغوی به اورېده دا خبره: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الله وی تاسو چې څه هم د خیر عمل مخې ته لېږئ د الله سره به د قیامت په ورځ مومئ. دا آیتونه به هغوی اورېدو، د دې لاسه به د هغوی ایمان د هغوی جذبه هغه ښه ډېرېده. یو سبب چې د هغې د لاسه دوی به صبر کو هغه وخت په وخت د آیتونه نازلېده، د دوی تربیت کېده. په دغه سختو حالاتو کې الله سبحانه وتعالی د آیت نازل کو: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله آیت د خلکو د ګمان دی چې دوی به دا وایي چې موږ ایمان راوړی دی او زه به پرېږدم بغیر مصیبتونو او تکلیفونو نه. د آیت نازل شو په وخت کې دې سره هغوی تربیت ښه وشو چې لازم به راځي مصیبتونه، لازم به راځي تکلیفونه، نو په هغې کې به لازم صبر کړي. ولقد فتنا الذین من قبلهم. الله وایي دوی نه مخکې خلک په هغو باندې هم امتحانونه راویستي، خو چې پته ولګي په دې امتحانونو کې د مؤمن او د منافق وخت په وخت به د آیتونه نازلېدو. قرآن وخت په وخت د هغوی تربیت کړی. دغه شان زیري به راتلو په منځ کې، زیري به راتلو چې صبر او صبر دا وخت هم دا به ستاسو وي، دا خوشحالیانې به هم ستاسو وي، دا هر څه به ستاسو او په دې باندې د هغوی مضبوط یقین. لکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده: هغوی به د آیتونه اورېدو. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. الله یقینا لښکرې زما دا به زوروري. دا آیت چې به هغوی اورېدو د هغوی په یقین دا زیری و چې صحیح د دې وخت کې موږ د تکلیف او مصیبت دی، خو یو وخت به الله راولي چې زورور کېږو به موږ. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي او دا آیت به هغوی اورېدو، هغوی به لوستو: سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله وی د دوی د ټولګې د مشرکانو نه دوی ته به شکست ملاویږي او دوی به خپل شاګردې ته استراړي او د میدان نه به تښتي. په دې باندې هغوی یقین او د زیر. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی هغوی ته دا خبره وکړه: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب. الله ته دا ټولګې د معمولی ټولګې نږدې ورځو کې به دوی ته شکست میلاو شي. او نږدې ورځې کومې وي؟ هغه د بدر ورځې دي. په دې باندې د هغوی یقین. مشرکان رالو د یوسف علیه السلام په باره کې تپوس وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم چې یوسف علیه السلام مبارک یې څه ووایه. الله سبحانه وتعالی آیت نازل کو: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله یقینا یوسف علیه السلام او داغه د رونو په دې قصه کې ډېر عبرتونه دي د پاره د تپوس کوونکو. د مکې د مشرکین چې تپوس کوي کنه د دوی د پاره به کې عبرت دی چې څنګه د یوسف علیه السلام مرونه په آخره کې لاړو. یوسف علیه السلام نه معافي وغوښته
او یوسف علیہ السلام له عزت ورکو الله بچ کو د هرې سختي نه دغه شان به تاسو دی مسلمانانو مخې ته ورځئ او د دوی نه به معافي نه غواړئ. دا مطلب دی لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. دغه شان الله سبحانه وتعالی هغوی له دا زیری ورکو چې د کومو خلکو چې دا هجرت کړی دوی دې نه خفه کېږي والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر. الله په دنیا کې بوله ښایسته ژوند ورکم او د آخرت اجر خو بیا ډېر زیات دی. بلکې الله سبحانه وتعالی ورته ناشنا زیری ورکړی په سورة الروم کې ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله وی نږدې د هغه ورځ چې خوشحالېږي به مؤمنان په څه باندې بنصر الله. الله به دوی سره مرسته کوي. نه دا قسمه آیتونه به وخت په وخت نازلېدو د دې سره د هغوی هغه ایمان او یقین هغه به ښه ډېرېدو. د یو څو اسباب دي که ستا په زړه کې دا راشي چې ولې د صحابه کرامو په دې دومره سختو تکلیفونو کې دوی صبر کړی او څنګه دوی صبر کړی، نو جواب دا دی چې د دې یو څو خبرو د لاسه دوی صبر کړی. نو موږ باندې هم که چېرته امتحانونه راشي تکلیفونه راشي نو پکار دی چې موږ څه وکړو، موږ صبر وکړو. او چا چې صبر کړی الله سبحانه وتعالی کامیاب کړی. چا چې صبر کړی الله سبحانه وتعالی هغه د مصیبت نه ویستی دی. چا چې صبر کړی الله په امتحان کې کامیاب کړی. او د دنیا د دارالابتلاء او دارالامتحان الله سبحانه وتعالی په هر مصیبت او په هر امتحان کې موږ کامیاب کړي. او الله سبحانه وتعالی موږ د مصیبتونو او د امتحانونو نه بچ ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف نه راغی او په طائف کې چې کوم ناشنا واقعات را پیښ شو، کوم کارونه وشو، د هغې تفصیل موږ بیان کړی. او دا 10 کالو د نبوت. د هغې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت شروع کو بهر او قبیلو ته به دعوت کو، قومونو ته او یوازې کسانو ته هم دعوت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوچ وکړو چې د کومې پورې به دا دعوت صرف په قریش کې دننه زه کوم او دوی به دا مقابلې کوي او دوی به دا تکلیفونه مال راکوي. راځه د دعوت عام کول غواړي. او د عام کولو یو طریقه دا ده چې د مکې نه بهر دعوت شروع که. دویم دا چې د نورو قبیلو ته قومونو ته دعوت شروع که، یوازې قریش ته دعوت مه کوه. رسول صلی خو بلې تمه ده چې دوی به ایمان راوړي، خو دومره وخت د رسول صلی دعوت وشو 10 کاله او د هغوی هغه تکلیفونه او هغه سختې چې کوم رسول صلی ته رسوي هغه ښه ډېري. نو رسول صلی سوچ وکړو چې راشه د ځان سره نور خلک ملګري که. او د رسول صلی به د قبیلو خوالتو خصوصا د حج په موسمونو کې، او دا موږ سره مخکې په سیرت کې تیر شوي چې د حج په موسم کې دعوت کول دا د رسول صلی الله علیه وسلم پخواني سیاست دا په دغه وخت کې په ذهن کې نه راغلی، بلکې دغه نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې د خلک براتلو د بهر نه رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته دعوت کو. او په هغې کې به ورته دا خبره کوله چې زه ګوره ستاسو مرسته غواړم، ستاسو ملګرتیا غواړم. او دا د داعي دپاره یوه اهمه خبره ده، په دعوت کې د ځان سره څه پیدا که؟ ملګري پیدا که. دا بعض موږ توکل کړی په الله باندې. ستا توکل د رسول صلی الله علیه وسلم د توکل نه څه مضبوط خو نه دی. د ځان سره ملګري پیدا که، او ملګري هم داسې اخوا دېخوا نه، ښه مضبوط ملګري. زه به تاسو ته بیان کوم انشاءالله نن چې رسول صلی الله علیه وسلم کومو قبیلو له دعوت ورکړی ده، ولې هغو له ورکړی. د خاص زورورې قبیلې به وي. رسول صلی الله علیه وسلم به دعوت ورکړو، که دوی زما خبره ومنله یو ښه ده، که ویې منله بیا خو فایده ده، ځکه چې دا قبیله زما په مرسته کې ودرېږي، دا قوم ودرېږي، نو زه د قریش مقابله کولی شم. نو رسول صلی الله علیه وسلم به خصوصا د حج په دې ورځو کې دا دعوت کو. او موږ سره مخکې دا خبره تېره شوې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله دعوت کو نو شاته به په څوک ګرځېدو؟ ابو جهل او ابو لهب. دې ټولو دا کار رسول صلی الله علیه وسلم باندې به خاورې نوستې، په کاڼو به یې ویشتو، د خلکو ته به یې موږ یې پېژنو، زمونږ ګرواره دی، زمونږ خپل سړی دی، موږ ته پته دا لیونی شوی دی، دا کوډګر دی، دا کاهن دی، د ده نه ځان بچ ساتئ. دا خبرې به هغوی وخت په وخت کولې. خو رسول صلی الله علیه وسلم چېرته د هغه اراده هغه کمزوري شوې نه ده. رسول صلی الله علیه وسلم قسمه قسم طریقو سره دعوت کړی دی د قبیلو ته او د قومونو ته. لکه یو طریقه دغه وه
چې دا قبیله ولا به ځان سره ملګری کول دوی کې به غیرت را تازه کو وي تاسو به زما مرسته ونه کوي که تاسو زما مرسته وکړه زه به د حق د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو نو بعضو به خبره ومنله او بعضو به اکثرو به نه منله هغه باسي به ومنله چې دا غنیمت دی نن دی یو ملګری پیدا کو سبا بل پیدا کې بل پیدا کې ورو به ملګری ډیر شو دي سی وشو الله سبحانه وتعالى داسې ناشنا ملګری ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی د حدیبیه واقعو بیانو ان شاء الله وایي ته وخت ډیر دی دغه چې هغه مدني په اخري دور کې و نو مشرک راغی د رسول صلی الله علیه وسلم سره خبره کوله د رسول صلی الله علیه وسلم دی ګیری له لاس ورلو چې ګور ته زموږ خبره اور مینه ته کو په دغه ټیم کې مغیره رضی الله عنه ولا او هغه زغره چولې و او ټوپۍ په سر کړو هغه کوم چې جنگونو لپاره نو پای کې د مخ پته نه لري څوک ته صرف سترګې ښکاري ناغه تور راغه سره مشرک په لاس باندې کې هولوي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم ګیرنه لاس تیم پر کې لاس را نږدې کول د زب مزد ټوکړې کو هغه د څوک ته موږ نه پیژنت چې کله ته عملګرو چې د مغیره دا زموږ ترزوی هغه ترزوی ارسه پرېدا کدی پاکي ګیرل د لاس ورونو د لاس تل ګره ټوکړې کوم نه دی پیژنم او نه ما پیژني حالانکه دا یو خلق دی یو بل پیژني دې چې ملګری الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي به چې کله غلط نو قریش ورته سوي وې زره ته رښتیا خبره کوم کې زمام باندې دې سړی چې الله کوم ملګری ورکړي دې ملګری ما د اسمه کې به مخ نه دی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم لاړې تو کې خراش کې تو کې دوی پاغي باندې جنگ کوي یو زما په لاس کې دی ولګي بل زما په لاس کې دی ولګي رسول صلی الله علیه وسلم چې خبرو کوي وې دا وې سرونه او ټول سرونه ټټ نه وري برم نه ګوري رسول صلی الله علیه وسلم د احترام دلاس او چې رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوي هغه خبره نه کوي او چې رسول صلی الله علیه وسلم امر لا پوره نه کړي هغه دی وب سره په جنگ شي یو یې کوم بل یې کوم د ملګری رسول صلی الله علیه وسلم دې په اړه اسانه نه دی پیدا کړی دی په شي ګرځیدل دي دعوتونه کړی دي زخمی شوی دي خلکو وهله دي ټکولې دي کنزلی وته کړی یو ملګری د چې را جمع شوی د ډیر په تکلیف را جمع شوی ځکه ولې قیمتي کسر را جمع شوی نو داعیله د پکار ده چې دې سړي کی ملګری ډیر کی دشمنان مړي رو ملګری ډیر رو زموږ د باز نه پوهه ملګری دوی نه پوهیږي دعوت په طریقه دشمنان ډیرې او د داعی خو هدف دی چې سړي کی ملګری ډیر ک په حکمت او په خوري انداز سره رسول صلی الله علیه وسلم چې بوته نو د ځان سره به دوه کسان بو کله چې د قبیلو قومونو باندې ګرځیدو یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دویم علی رضی الله عنه نور ملګری مو د رسول صلی الله علیه وسلم وکنو نورمو ولید دوه خاص دي په دې کې حکمت ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې دوه خصيفات دا غیر له صدا اهم سره یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جاهلیت په وخت کې دا غسر دا کارو چې د قومونو په دې منځ کې چې دا جنگ راتو بیا به ورسره صلح کېده پای کې به دیتونه کې خو دې کېدو لکه دیت به ورکاو په دوی دومره دیت شو په دې دومره شو دوی باغله دومره پیسې ورکي یا به دومره ساروي ورکي یا به زناور ورکي په سبب فیصله کېده دا ټول کار د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس کې ناغري ټول قومونو پیژندو د رسول سم دي طریقې ته ورسورو خيار انسان دي هر سړی ځان سره نه بو دي سړی ځان سره بو ته دي سړی ملګری کو چې د ټول قومونه پیژني چې دا خو معروف سړی دی بل امانتګر سړی دی د اوسه پورې چې دوکې نه ده کړې نو د خبره به اثر ډیر کوي دویم صفت پاغه کې دا چې د عربو د قبایل او د قومونه او د نسبونه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول زبانیات نو رسول صلی الله علیه وسلم معلومات کول چې دا سوق دي دوی څنګه دغه قوم سره دي د دوی په منځ کې سریشته ده دوی ولي جدا دي دا ټول معلومات د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره او مسلمان لم پکاري چې د خپل قوم خصوصا او عام تاریخ یاد ساتل پکاري نن سبا د باز چې په دین کې نسب او قوم یا دول د سرشتینه او چې تا چې د تذکره وکړه چې زما قوم او دغه قوم د جاهلیت کارونه دي شروع کړو کنه موږ صبر
قوم او نسب یادول په دوه قسمه دي. یو یادول د دې لپاره چې خلک مې وپېژني او خلک وپېژنه، دا خو شریعت مونږ ته ویلي دي یادې کوي. او دویم یادول د دې لپاره چې زه فخر او تکبر وکم او د ځان نه کمزوري نسب والا ته به سپک نظر وګورم، دا حرام دي. نو عام دې نه دي ویل پکار چې بس قوم یادول څه دي حرام دي، نه وایي تفصیل وکړه. قوم یادول که په دې وایي چې ځان وپېژنم او خلک وپېژنم او خلک ما وپېژني، صحیح ده. سبا له تا نه څوک تپوس کړي چې ستا قوم څه دی، ستا نسب څه دی، نه ته به څه دی، څه به ته ثابتې چې تا ته نه دی یاد، بیا ستا زوی، بیا د هغه زوی، بیا د هغه زوی، بیا د هغه، یو وخت به داسې راشي نوم او نشان به ستا ختم شي، نه تا څوک پېژني نه ستا د لاندینۍ چې کوم اولاد دی دا څوک پېژني. ورک قوم، ورک انسانان، د څه د لاسه خپل قوم ورته نه دی یاد. نو خپل قوم خپل نسب یادول دا عیب نه دی چې کله صرف دې دپاره وي چې خلک پې ما وپېژني او زه پې خلک وپېژنم. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قومونه او د نسبونه او خاندانونه ده ورته ښه یاد و، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم هغه د ځان سره ملګری کړو. او دویم علي رضی الله عنه، او دا هغه زمری دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پته ده که چېرته هم د جنګ موقع راله نو دی د هغه وخته پورې ما ته کس نه راپرېږدي چې څو پورې په دا وړېدلی نه وي. علي رضی الله عنه هغه تکړه مجاهد او هغه بادر انسان چې هغه سیرت به انشاءالله د رسول صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې، او کله چې موږ د غزواتو خبره کوو د جنګونو پای کې تاسو وورئ چې علي رضی الله عنه چې به کله کافر ته مخامخ شو نو څنګه جنګ به کوو، په څه طریقه به کوو، او څومره بادر او څومره طاقتور انسان و. د خیبر په قلاګانو کې د یوې قلا دروازې راواغسته پوره او هغې وزار کړه. بیا وروسته څو کسانو دروازه د هغه ځینه اوچته کړه، 40 کسانو هغه دروازه اوچته کړه، 40 کسانو، او یو منګ یو خپل د دنیوي سامان اوچت را اوچت کو، دام غټه خبره ده. زم چې دا کم ځواني چې دیو دروازه اوچتې او هغه وروسته 40 کسانو اوچته کړې ده، د ده به څنګه زور او د زور د بدن دومره اهمیت دی ځکه څومره چې د ایمان دی. یعنی بدنونه والا ماشاءالله داسې برته وښیم چې لاس تې نه تاوي، لاس تې نه تاوي. یو ایمان ته چې ګورو د روپۍ ایمان پکې نه وي. اصل زور او طاقت د څه دی؟ هغه د ایمان دی. الله سبحانه وتعالی موږ ته دغه طاقت نصیب کړي. رسول صلی الله علیه وسلم بعضو قبایلو له او قبیلو له دعوتونه ورکړي وو. دا کمی قبیلې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي، او دلته د دوی د ذکر کولو مطلب دا نه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دوی له په دې ځای کې دعوت ورکړي، نه، چاله مخکې ورکړي او چاله وروسته ورکړي. په هغو کې یو بنو عامر ابن صعصعه دا یو مشهور خاندانو، دوی د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي. دغه شان محارب ابن خصفه، فزارا، غسان، مرة، حنيفة، سليم، عبس، بنو نصر، كندا، كلب، الحارث بن كعب، او دا شان بعض نور حزرمي قبيله او خاندانونه دوی له رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي وخت په وخت. بعضو اسلام قبول کړي او بعضو نه. په دوی کې زورور خاندان هغه دغه دي چې هغه ته ویل کېږي بنو کلب، او په دوی کې به یو شاخ هغه ته ویل کېږي بنو عبد الله، اولاد د چا؟ د عبد الله. رسول صلی الله علیه وسلم هغه به ورغه دعوت له، او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه څومره ناشنا و. منګه خو کافر پرې د مسلمان له چې دعوت ورکو مسلمان له، نو دا ولم چې دینه د مخ د غم دي چې جوړ کړي چې بس ته به چې د چا سره ګوره ملاوي، لږ مسکیشه، لږ په اخلاقو، لږ په طریقه. دا مخامخ مسلمان دی خو د نیغې لارې نه لږ کوک شوی دی، واپس کول غواړي. بس ده به ځان داسې کړی ته به چې په دنیا کې د قیو مسلمان دی او دا نور ټول چې دی دا ګمراه دي. د دعوت طریقې رسول صلی الله علیه وسلم کافرانو له دعوت ورکو،
نو بس ورغه په دغه بنو عبد الله پس دعوت ول ورکو د الله طرف ته او به وته داوي وإيد عبد الله اولاده ان الله قد احسن اسم ابيكم الله استاسو پلار لډیر مزدار نوم ورکړي ورستاسو د پلار نوم عبد الله د الله بنده نو پکار دی چې تاسو د الله بندگی وکړي خو هغه د رسول سلام دعوت نه قبول کړي او لازم نه ده چې ته په هر خپل هدف کې کامیابی لازم خو نه ده ها په دې کې خو کامیاب یې چې د الله طرف نه اجر دته ملایي ولازم نه چې مخامخ سره بستا خبره مني چې یو سره د رسول سلام خبره ونه مني او داغه خبره په اثر ونه کی نو زما او ستا په شان کم علم سره کچته زما خبره په چا باندې اثر ونه کی او وی نه مني نو به سره دومره خپکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنو حنیفه بس ورغله دا وی کورونو ته ورغله کوم ځکه چې وی وسیدو او په دې څومره خاندانونو قومونو چې رسول الله دعوت ورکړي په دې ټولو کې ناروا خبره او غلط جواب چې چا ورکړي دی د بے ادبۍ نه ډک هغه د بنو حنیفه او د رسول الله اسلام د رسول الله دعوت کوم چې اسلام طرف ته وغه نه قبول کړي دغه شان رسول الله په بنو عامر ابن صعصعه په ستریو بنو عامر ابن صعصعه د دې خاندان د مضبوط خاندان دي زورور خاندان او زورور قوم رسول الله په غوي بس ورغه دعوت ولورکو د الله طرف ته او ته هغه خبره د ما سره کته سومن الله بدل عزت ترک نیو کس پسې پاسې دو او ته وی ټول خلکو ته واوري وي په الله دي قسمي زمونږه منګه د عربو په مقابله کې د ټول دنیا په مقابله کې دالک ناخلو وره دا خو یو سره د دې خبرې مطلب دا دی چې ما ملګری کوي او د چې څومره نور دي د ټول څه کوي د دشمنان کوي دا خبره موږ نه مانو بیا به بلکې سپاسې دوی ارایت ان نحن بايعناك على امرك دا کوم خبره چې ته کې کوم تاسو په دې باندې بیعت کو تاسو ودرېو ثم اظهرك الله على من خالفك او بیا الله تعالی خلق باندې زور ور کې کوم چې ستا خلاف دي نو بچای به زمونږ مشرتیا به زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم الامر الى الله بچای به چای هغه به الله الله چې چاله ور کوي او تاسو د اوس ځنی شم ول چې مشران به تاسو یې مشرتیا ور کول دا چا کار دی د الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء نو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه ناغوت بیا وی خندل وی موږ به عربو ته خپل سټونه او خپل مریخ کار کوو دې مطلب دی چې انسان به دغه مقابله ته مخامخ کوو او چې بیا ته زور ورشي نبی سوي چې بچی د الله ده د دومره قرباني موږ د سره پاره ورکو هغه د رسول سما خبره هغه ونه منله دا کسان چې کله واپس لاړو خپل علاقې ته نو الته دی بوډا کس سره ملو شو چې هغه حج لنه راغله د بوډاوالي د لاس د بیماری د لاس هغه نو راغله نو دا سره کیناستو ته وی حج کې داو شو به وی دي شي ولک راغله د قریش په خاندان کې او په قریش کې به د بنو عبد المطلب په بچو کې او هغه دا وی چې پیغمبر یم او مونږ ته وی چې تاسو ما باندې ایمان راوړئ زمونږ ملګری شي او زما سره ودرېږي د قریش خلاف نو دغه بوډا په دې تندی باندې د سلاس کې هو وته وی د نقصان چې کوم ستاسو نو شو دا به ستاسو څنګه پوره کوي او څنګه راګرځوي دا خو ستاسو تبعیو شو دا خو د دې سړي خبره تاسو رد کړه چې هغه چې سوی هغه حق دی د اسماعیل علیه السلام په بچو کې د بشای رښتینه سړی نشته دا درغه بوډا وي د اسماعیل علیه السلام په بچو کې د دې سړي په شان رښتینه انسان نشته نو تاسو هغه عقل کم ذکر تاسو دومره قمقلانی تاسو کې یو خیر سره نو چې دته ویلو چې او موږ ست خبره منو موږ مستمرسته کو دا بس خاندانونو او بس قبيله چې رسول صلی الله علیه وسلم
دعوت ورکړو بعضو خبره منلې بعضو نه منلې خدغه شان هغه افراد چې یو کس هغه ډیر زیات دي چې هغه مکی ولا کې نو او اسلام قبول کړي دا خو د قبیلو د خاندانونو خبره شو چې رسول صلی الله علیه وسلم قبیلو له دعوت ورکړي خاندان له اوس دي چې یو کس او په دې کې ډېر ناشنا واقعات یو څو ته به اشاره کو سوید ابن صامت دا شاعر او ډیر پوه او خيار شاعر او په مدینه کې اوسېدو او د ډیر پوه د لاسه د قوم بدلته الکامل وي پوره انسان رسد لاسه د خيارتوب د لاسه داسې ناشنا اشعار به د جوړول چې انسان به ته حیران شو او دغه وخت شاعرانو د سره مقابله نشو کولای نو د سوید ابن صامت دراغه عمره له نو په مکه کې ملاقات شو د چا سره د رسول صلی الله علیه وسلم سره و دا قیمتي انسان دی رسول صلی الله علیه وسلم نه ځای کوي دا پته چې دې سړي کې اسلام قبول کو نو دې مخې ته ډېر کار کولای شي رسول صلی الله علیه وسلم له شو بیا وته وی ما سره وحی ده دین دی د الله خبري دومنه ناغوتي لعل الذي معك مثل الذي معي کی دی شي ستاسو چې کومي خبري هغه ما غشاني کومي چې ما سره دي او د سره سدي شعر او شاعري ده ناغوتي کی دی شي موته یو وره رسول صلی الله علیه وسلم ومن الذي معك تاسو سدي وي حکمت لقمان د لقمان حکیم هغه حکمتونه هغه ټول ماته یاد رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړو ټول رسول صلی الله علیه وسلم خبري مزداري دي او خيسته خبري دي خو ما سره چې کوم دینه هغه دینه غوړي او ما سره چې کوم دي هغه د هدایت خبري دي ما سره چې کوم دي هغه نور دی رڼا وي سید توز د خپل وای ما خپل وي وفتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن آیتونه تلاوت کړو به چې پیغمبر تلاوت کوي نو څومره خسته او څومره خوند بک نبی ول دعوت اسلام دعوت ورکوي دا خبرې دي ما سره نو دغه کسوته وي ستاو زما په خبرو کې زموږ او اسمان فرق دي ستاسو چې کومې دی او ډېر اوچتي اسلام قبول کو اسلام قبول کو به لړ مدینه ته نو الته جنگ راغی بعاث جنگ د بعاث د اوس او د خزرج په منځ کې الته دوه خاندانونو دوه قبیلې کم اوس او خزرج دا خو د اسلام د لاسه ټول یو شي چې اسلام نو د دوی په سلونو کلونو د دشمنیانه بروانې نو پاغي کې به دې قتل کړي شو پای کې وجلې شو یو کس راغلو دویم کس تدم ډیر ناشنا واقعه ده د دنمو ایاس ابن معاذ او ده بالکل تنکي ځوانو نه ځوان شو او دیم په مدینه کې اوسېدو د اوس د وفد سره راغلو اوس هغه قوم د چې کوم ځای اوسېږي ودې تاسو کوم ځای اوسېږي مدینه کې راغلی د دې لپاره چې قریش ته وی ته زمونږ سره مرسته وکړه د خزرج په خلاف او په منځ کې جنگ وکړ او دا اوس خاندان چې د دوی عدد د کم او د خزرج د ډیر او زورورو نو دوی په قریش په سره راغلی چې موږ سره مرسته وکړي دم دغه نبوت په یو لسم کال نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پته ولګی چې د مدینې نه کسان راغلي نو وته بهر ته چې وی کته کسان ناشتي د کعبه په خوا کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وی خاله ورغه وته وی د کومې خبرې به چې تاسو راغلي چې قریش تاسو مرسته وکړي ملګرتیو کې د دینه ته غوړه خبره ده او څه خوشاله شو وما ذاك ودا کمل وی انا رسول الله بعثني الى العباد ادعوهم ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وانزل علي الكتاب ما لله كتاب را کړي
توحید د دعوت لپاره را لېږلی بیا ورته د اسلام خبرې د قرآن تلاوت یې وکړو نو په دې ټولو کسانو کې چې کوم د مدینې نه راغلو دغه هلک پاڅېدو ایاس بن معاذ زمونږ چې دغه وخت کې ځوانۍ نه هغه د ټاپیانو چاکلیټونو نه لا نه اوزګارېږي داسې د نوی نوی چې دغه شي او چې داسې د 15 کالو پورې خو ته موږ وړوکی وایو لکه پلاني دا کار غلط وکړو زه خیر دی څه دی وړوکی دی اته چې وړوکی چې 2 کالو کس ته غلطي تېر شوې چې معلومات وکړي چې اتیشتم کال روان دی وړوکی نه پوهېږي د 10 کالو کس به د دماغ کچې دي 15 کالو سړی به وایي لا خو اوس ځوان شوی دی غریب داسې رسېدي او دا په دې ټول قوم کې هوښیار دی نه دی پاڅېد ورته یې وویل قوم زما خبره منئ هغوی څه وویل وی هذا د دې سړي دا خبرې نه دي والله خیر مما جئتم له د دغه نه غوره د کوم دپاره تاسو راغلي دا ومنئ دغې کامیابي ده دا سړی چې کومې خبرې کړي دا ناشنا خبرې یو کس پسې پاڅېدو انس بن رافع د دوی سره راغلی او هغه سره د خاورو په دې موټي کې خاورې راواغستې چونګې راواغستو او د دې مخې پې وویشتو کېنوي موږ په الله دې زموږ قسم موږ دې لپاره نه یو راغلي چې دلته دینونه بدلو موږ ته څه مسله ده او ته به څه کې پروت یې موږ په جګړه کې اخته شوي موږ ته غټه جاخه جوړه شوې ده او ته دلته موږ ته دا خبره کوې چې د دې دا خبره ومنئ الغرض د هغوی د قریش سره مغه دغه ونه شو کوم کار دپاره چې هغوی راغلي قریشو سره خبره ونه منله نو دوی واپس شو چې واپس لاړو مدینې ته لږ وخت بعد دا ایاس سیدې مړ شو او ویده به دا تکبیر به وي الله اکبر به وي لا اله الا الله به ډېر وي الحمدلله به وي سبحان الله به وي نو فلا يشكون انه مات مسلما په دې کې بچا شک نه کوو خلکو به دا سم مړلی په اسلام مړلی وي دا یو ناشنا واقعه چې په وخت کې را پېښه شوې په هغه وخت کې یو بل ناشنا واقعه د طفیل ابن عمرو الدوسي یا طفیل ابن عمرو الدوسي دم ډېر پوهه سړی او شاعر او د قبیله دوس مشرو نو چې سړی شاعري پوهه یو د قبیلې مشري د دې راړول هغه ډېر ګران دي پوهه سړي راړول ګراني او د ناپوهه سړي راړول دا اسان دي ځکه چې هغه ناپوهه دا مني چې زه څه یم ناپوهه یم خو چې سړی ځان ته پوهه وایي د ده راړول هغه ګران دي او د ده دا قبیله د دوس قبیله د دوی په یمن کې به بعض علاقو باندې مشرتیا هم وه نو دیم د نبوت په 11 کال باندې راغی مکې ته چې څنګه دی راغی او قریش ته پته ولګېده چې طفیل ابن عمرو را روان دی او دا مشهور سړی نو هغوی د ده استقبال ته ووتو او ښه ګرم هرکلی ورته ووی او بیا ورته ویل طفیل راځه دا کورونه ستا کورونه دي دا علاقه ستا علاقه ده لکه چې مشر سړی دی بل د دوی د یمن سره تجارتونه دي او ډېرې غټې خبرې چې پای کې دوی هم لاس دی نو بیا ورته دا وویل موږ د باندې مین یو خو یو خبره یاد ساته ګورئ هغه ته یې څه وی دلته یو کس پیدا شوی دی زموږ په دې قوم کې قد فرق جماعتنا وشتت امرنا موږ ټولې ټوټې ټوټې کړي یو او موږ ټولې په فرقو کې تقسیم کړي اختلافات پیدا کړي سبحان الله دا خبرې چې واوري بالکل دا خبرې به تر مخامخ شي دا خلک زموږ مبارک وي دوی اختلافات پیدا کوي اختلافي مسائل وی جی مو بیانوه خلو څه بیان کوم وینه اتفاقی بیان کا داسې مسله ماته وښایه چې هغه د ټولو انسانانو په منځ کې اتفاقي ده شتي اتفاقي مسله چاته معلومه نه په دې کې اختلاف شتي اختلاف شتي په لا اله الا الله کې اتفاق کې سره چې بدی کې خو اتفاق ده کنه چې خالق شتي
دا خو ټول مني کنه چې د دنیا یو خالق دی موږ په دې کې اتفاق نشته دهریه نه مني نو دا خو به هر مسله پرې ده اختلافي مسائل خو ډیر دي نو به هر مسله پرې نه مسله پرې ده چې د عالم بیان کې غوتوي بیان کې د قران او حديث پرانا کې او چې به چا دا خبره ومنله چې دا سړی د اختلافات نه پیدا کوي چې چا ونه منله نو دې څه پیدا کوي د اختلافات پیدا کوي موږ الحمدلله اختلافات او په امت کې ډلې جوړول او امت تقسیمول دا زمون کار نه دی او نه کو او نه دی الله وخره ولي چې زمون نه دا کار وشي بلکې زمون خو دعوت دی ته اجازه ټول یو کیو والحمدلله ثم الحمدلله زتلو ما په دې مختصر ورځو کې د پاکستان په دوره باندې څوک په ما نشي ثابتوله چې التما چې د دعوت ورکړي چې موږ خاص کسان یو زمونږ پلانې مشر دی د رسول صلی الله علیه راځي دغه سره بیعت کوي راځي دغه جنډې لاندې ودرېږي زنده باد او مرده باد د قسم موږ نه دي کړی نه څوک ثابتولی شي هر ځکه موږ خبره کړې چې راځي خلکو یو کیږو فقال الله وقال الرسول باندې قران او حدیث وکیلو او تاسو کینې راځي دغه چې سو زمونږ دین دی چې سبا کې نو زمونږ دین نه خبره ختمه شو دا بعکس باندې کوم خلک چې زموږ خلاف ولاړ دي دا غوي بل څه کار نشتی بغیر د دینه چې په مار دوی او په پلاني ردو کې اختلافات زه جوړم کا غوي جوړي لکسترګي کول اول په کار دي بس ځان په زور قمقل کړي او یې ځان په زور لون کړي دی او کون کړي دی سم بكم عمي کا غوي هر څه وي هر خبره او کیس خبره نه خو چرته دی کس د قران او حدیث خبرو کړنو دې څه جوړي د اختلافات جوړي الحمدلله چرته موږ د اختلافاتو خبرې نه دي کړې موږ کوشش وکړو چې امت یو شي دا خو دینی مسله ده په دین کې خو ټول امت یو دی ټول امت دې ته به کوم موږ نه ګورو چې د پښتون دی که پنجابي دی او دا عربی دی که دا عجمی دی ټول ته دعوت ته اجازه په قران او حدیث باندې یو کیو او دا خبرې پرې خوده پکار چې د پلاني فرقه ولا د پلاني مذهب ولا د پلاني مسلک ولا موږ دام دعوت کو چې دام پرې دی چې پلاني افغاني دی او پلاني پاکستاني دی او دا بنگالي دی او دا پنجابي دی او دا موږ دا خشي د مسلمان پورې خون نه کوي الله دې په دې منهج باندې او په دې مسلک باندې موږ د مرګ پورې ساتي خبر ما ده چا کوله د طفیل ابن عمر نو دیو ته نصیحت کو یو سړی راغلی د اختلافات جوړ کړي او دا خبره ساته طفیل موږ تجربه کړې ده او څه و جادوګر دی څنګه هو دې څنګه جادوګر دی ډیرو خیر سړی ځکه چې دغه تاسو په اسی خبر نشي دوکه کوله دلیل به وتم خای وی دلیل پیدا دی چې پلار او زوی جدا کړی او خو دې شي و کوم کسانو چې ایمان راوړل او پلارانو یې نو راوړل خو جدا شي وکنه بعضو ایمان راوړل زامنو یې نو راوړل جدا شي او د خزي او د خاون په منځ کې اختلافات پیدا کړي ها او د رور او د رور په منځ کې اختلافات پیدا کړي د تر او د واره په منځ کې اختلافات پیدا کړي د ماما او د خوري په منځ کې اختلافات پیدا کړي پته موږ یې وی پته ورنشي د سړي خوارګنه خراب پدې تب قدردانی په موږ ګرانی نو دې شنه چې ته خراب شې سي توفیل په خپل وی دومره خبرې راته وکړي دومره چې ما قسم خوړو چې یو ټکی به تیم نه اورم یو ټکی او بیا مې په دې غوګونو کې مالوچ کې خودو چې کله جمعه ته مسجد حرام ته مالوچ مې خود او چې زه ورلم اکم کسي دوی ما ته خولو چې دي شي ولکته دا نومې دا د صفات هغه ولړو د کعبه سره مونږی کو فقمت قريبا من زو سره په خوا کې دغزي کیناستم یو درید خو ی الله وخت چې زه وورم سره دې مالوچ ودرې هرڅ ی الله وخت چې زه وورم نو ما سره ناشنا خبره وورید خوږی خبرې موریدي بیا مې ځان ته وی چې توفیله مړ شي دا خیری دي
مړ شي ته ځان ته هوښیار وې تا په غوږونو کې مالو چې ښودي یعنی ته خو بد نشي معلومولی تا ته به خلک وایي چې دا کار بد دی ته به وایي چې بد دی کو دا اوچت صفت دی اوس یو سړی ته وایي د پلاني جومات ته مه ځه د وابیانو خبرې کوي او تا په غوږونو کې مالو چې کېښود او ډېرې ته لاړې لږ سوچ وکړه چې نه به زه الحمدلله پوهېږم راشه دا وابیان چې د خلک وایي دوی څه وایي یو پیر خو سره کښېنمه که نه نو ما ځان ته دا خبره وکړه چې ښه هوښیار سړی شاعر په ښه او بد کې تمیز کولی شي فرق کولی شي تا په غوږونو کې معلوم چې ښه راشه د دې سړي سره کښېنه که خبرې ښه وي ویې منه که بد وي پرېږده وایي زه ناست وم نو کتو مې رسول صم ته نو هغه کور ته لاړ وایي زه پسې م ورلم ور مې وټکه هغه راووت وایي ما چې سره لږ کښېنه وایي راځه کښېبم وایي چې کښېناستو ما ورته ټوله قصه وکړه او دا مې ورته ووایي چې خلکو تا نه هېرولی یم چې د ده په خوا کې به نه کښېني وایي بیا ورته ما وایي چې ته اوس څه ووایه تا سره څه دي فعرض علی الاسلام وتلا علی القرآن د اسلام خبرې وکړه او قرآن تلاوت یې وکړو په الله مې قسم چې داسې خوږې خبرې ما چې د په ژوند کې نه وې اورېدلې نو ما هغه ته وایي چې مسلمانېدو طریقه وی ما ته کلمه د شهادت خو چې دا ووایه وی بیا ورته ما دا ووایي چې انی مطاع فی قومي زما قوم ګوره زما خبره مني طفیل رسول سلم ته وی او زه اسم زمالته او د اسلام دعوت به ورکومه د اسلام دعوت به ورکومه نو ته دې کار وکړه چې الله ته سوال وکړه چې الله زما په دې دعوت کې برکت واچي او د دعوت کو چې تلو کله چې د جنگ خندق نه بعد دی راغی مدینې ته د جنگ خندق نه بعد دی راغی مدینې ته د رسول سره ملاو شو رسول صلی الله علیه وسلم ډیر په جوش او په مینه محبت ملاو شو دا غ توفیل ډیر وخت بعد راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم څنګه کار دی کړی دی یا رسول الله اتیا کورمی او خاندانونه د مسلمانان کړي د ځان سره یو ځای راوستي دا چې کله سړی زوروري دغه د خبرې دا خبره خون کوي ان اتیا کورمی د مسلمانول ټول او به ځان سره راوسته مدینې ته او جنگ یمامه په ورځ باندې راغی ان شاء الله راشي په سیرت کې مخکې جنگ یمامه په ورځ باندې چې دنه دی شهید کړي شو په حق جنگ یو بل کس په ذکر کو دا غیر نمبر درس ختم کو ان شاء الله باقی چې کوم دی په روان درس کې ذکر کو یو کس راغله د رسول صلی الله علیه وسلم دا غنمو ضماد الازدی د یمنو او کله چې راغی مکې ته نو د قریش ولو سره ملو شو وته وی دلته یو کس ته لیونی دی او دا ضماد چې کوم دی دمونه به چول د جاهلیت په وخت کې ډیر پوه سړیو نو ته وی دلته یو کس پیدا شوی دی لیونی دی کته په ست دم درودوی نه کې جراغي سره خش او ته ښه سید دم په وایو لار د رسول الله خو کې کېناست وته وی محمد صلی الله علیه وسلم وی زګوره دمونه چوما په بیمارانو باندې او په لیونو باندې او په هغه چا باندې چې پیریان پی او دا یو دا او ته بس او زمانه ووره ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رسول الله خبر شروع کول دوته صبر اعد علي دا خبرت بيول تسوي رسول الله بيا رسول الله خبر شروع کول وي صبر اعد علي تسوي بيول اول پیر ما دا ټکی وورید مو خپو خلک خو اول پر داسې خوږي دا ګوره رسول الله تلاوت نه کړي
خطبه الحاجه وی لکه چې موږ تاسو اورګین درسونه بل اوله کې وی چې رسول سلام بیا وی نو بیا رسول سلام ته وی چې په الله مې قسمی ما د جادوګرانو خبرې اوریدلې ما د شاعرانو خبرې اوریدلې ما د لیونو خبرې اوریدلې ما د بیمارانو خبرې اوریدلې په چا باندې چې پیریانی ما دا وی خبرې اوریدلې خو دې خبرې ما چته نه دی اوریدلې کمی چې تک هات يدك يا رسول الله عليه السلام مخکې ابايعك على الاسلام زه سره په اسلام باندې بیعت کو کلمه وی مسلمان شو فبايعه دې به مسلمان شو دې نور کسانو د رسول صلی الله علیه وسلم راغلو او د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت نه متاثر شي اسلام قبول کړو او دې چې بکی مو چې هغه د اسلام او د دعوت د نو قبول کړي دلیل په دې باندې چې داعی خپل کوشش کوي او دا کوشش به کم وخت پوری کوي امرګه پوری زمونږ کار بیانولې سو کې منی نه منی د تپوس به الله کوي او په خطرې قیصر په حکمت سره په خاندان سره د حق دې پیش کا چې د مخامخ سره ته مایل کې خپل طرف ته او دې چې ته پیش نه کی چې هغه خدای خپل لغنه چې دغه حق نه وتره نو حکمت او حکمت په دعوت کې د علم مطابق دعوت چې څومره خبر باندې پويږي دومره دعوت کول پکاري الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې رسول سم په نقش قدم روان شو او الله سبحانه وتعالى چې څنګه په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړو د شان دې موږ د رسول سره په جنت الفردوس کې الله موږ یو ځای کې ان شاء الله پر روان درسونو کې به باقی چې کوم کسان د رسول سره ملو شوي دي او رسول سم غوړي دعوت ورکړه هغه به ذکر کو او کې یو ناشنا انسان دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه هغه اسلام څنګه قبول کړو هغه ان شاء الله بیانو مدینه نه باز کسان چې رسول سم په شراغلو اسلام قبول کو بیلړو په مدینه کې دعوت کو دغوی د لسه مدینه کې ډېر خیر خورشه دا کسانو تذکرہ او دغه رسول سلام په دغه ورځو کې د عائشہ رضی الله عنها سره نکام کړي و دغه تذکرہ به کو چې د نکاح څنګه شوی و او کوم وخت کې کړي و او دغه خلکو د اعتراضات او جوابات کوم چې د اعتراض کې په رسول سلام باندې چې د دې جنې سره واده کړو چې هغه عمر کم ان شاء الله دې شبهات او جوابات هم کو د الله په توفیق سره هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.